بسم الله الرحمن الرحیم د نورانی قاعده 15 سبق دی. په دې کې د تشدید او د تنوین او د حرکاتو د ټولو مشق یعنی امتحان په دې سبق کې ستا. یا زازور یا زکاب زر زک کاپ ته رزور کا یا زکا ذال زور یا ذال کاپ زر زک کاپ زر ک را پیش رو یا ذکرو الف لام زر ال میم دال پیش مد دال سا زر د ساذر سی را پیش رو المدثر الف لام زر ال میم زا پیش مز زا میم زر زم میم زر می لام پیش لو المزمل عین لام زر عل لام یا زر لی یا زر ی نون زر نه علیین عین لام زر عل لام یا زر لی یا و پیش یو نون زر نه علیون الف نون زر ان نون لام زر نل لام زر ل ذال یا زر ذی نون زر نه ان الذین الف لام زر ال لام زر لل لام زر ل ذال یا زر ذی نون زر نه إلا الذين مما ننزر من شن رازر شر ننزر نون فازر نفات رزر با ثات رزر ثا تزرتي من شر النفاثات فعين زر فعين ألف زر ع لام پیش لول لنزر لي مما ألف زر ما يا پیش يو رأي زري دال پیش دو فعال لما يريدو. په دې سبق کې وهغه ځای ته فکر ورواچو د کښنی چې دلته دوه دانې شاده په لپسې حروف باندې راسي، بیا بیرته په هغه پسې بیا د غړوندي والا حروف راسي چې سره جنګیږي. بس نور شي په دې کې نسته، دی په خپله ویلی سي. صدق الله العظیم.